ټکه او دا ورته څه که ماجلا ټینګور چې کشتنه کې دا فلور دی دې لکه شابزي مازدا وي چې راووتې له بزه دغه سمل فضل لو څنګه دی یار سخت یو خالي سلام وته نه تاسو نه کاین نه تاسو نه کاین څوک شه الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها دا دی داروخان را روان دی چی شه؟ چی کوو؟ یا چی نه کولی دکشنان تشکنزایی که هغه پای پکشلې نو نسی چکشلې نه دا باندې کوي تشکنزایی ویلی ورته که درته موش بیا د چا پر سکشت کوي موش خلکو ته وایي داروخان چې دی خشمین نه دی یا ورته در دکشنان ته خشم که ها؟ وونه خوشم کوي اے ډاکټر صاحب یا هغه نه دی ما سړی دا ګیان د کور دی بلا علاج یو انسان نه دی د خلاص ها نو طریقو سره وخت خپل دغه کوي دا زموږ د کلي بازار دی دا د روډ هم جوړ شوی دی ترقي یې کړې ده داروخانه څنګه روډ یې جوړ کړی ماشاءالله دې نه باندې جوړه کړه السلام علیکم ما داروخان روان یو زما یو کوچنی مینوال دی چې غنم یې کرلی دي نو دا راته ویلې چې ته راسه موږ دا غنم ترېشر کوو ویډیو به جوړه کړې ولاګ به جوړ کړې نو هلته روان یم تاسو به هم سیند در ښکاره کړم الوتکه به کې والوځم او داروخان هم راسره دی اے فضله لایو ویډیو چلا و دا اوس موټر نه کوم در خراب کړی مولانا او ټیم سدي ټیم د مازیګری ټیم دی مازیګر وخت ولاګ هم ډیر ښه خوند کوي خو ټیم ډیر لږ شي اوس هم ناوخته سولو چې روان یو داروخان سدي داروخان دا دی راته ناست داروخانه ته د څو ورځې چیرې ورک ولې دا مینوال وایي نه معلومېدلی ستا د خوام ټیم نو موږ په کارو لګیا بالا امرجنسي ده چې ایمرجنسي بیا د چیش ده امرجنسي بس روډ بالا د کارو ټیم ښه و خلاصیت نشته اوس ته هم دومره مصروفه سړی شوه ډېر مصروفه ته لاړ شه دا یو خالي سلام وته نه تاسو نه کاین نه تاسو نه کاین څوک شه په غونډۍ کې ناست دی څه ټکر یې دا ماشاءالله څومره خوندور آسونه دي ګوړه دی ګوړه دی وځه ورسه ماشاءالله څومره خوندور آس جوړ بخیر څنګه ښه یې دا چا دی یا پر ودان یو دغه آس دی آیا آس دی که آس ده ښه آیا آس دی یو دغه دی ماشاءالله خوندور آس دا درته د ملکیارو میل باندې یو حاجي دی د هغه آسونه دي ساقي ماشاءالله څومره خوندور سیند دی دا تاسو ورته وګورئ دې سیړ ته درختې دي زرغونوالی دی دغه قسم سیند و ماته ډېر ښه خوند راکوي نو روان یم هلته چیرې سي ترېشر چالو دی د غنمو د هغه سیند به در ښکاره کړم او زما کوچنی مینهوال چې دی هغه به مو تاسو ته ښکاره انګورو باغ تا ته خوند درکوي که د سیبو ده ورته ښه خوند راکوي بیا هم ډېر کم یو خوند ډېر کم یو خوند درکوي کار په کوم باغ کې خوند درکوي د انګورو په باغ کې کار خوند درکوي که د انګورو کې ولې سیب سیب وي چې ډکې نو ښه خوند کوي چې اوبه وي نه کار سي کې کمې وکړي کار خوند درکوي سیبو کې ولې انګور انګور کې سره ګربي دا دی څه وایي لکه د مني سپی ولې تا ویلې زه په انګورو کې کار کوم سیبو کار نه کوم ای بیلچه دی سخته ده چیش دی چې اختراشي خو دومره خبرې دي کولې چې اوبه وي دغه د ملکیارو سرو دروازې دي که تورې دروازې دي دا کومې دروازې دي دا سرې دروازې سرو دروازو له راورسېدلو اوس پوښتنه وکړو چې دا کومه دی سو الحمدلله راورسېدلو چیرې ترېشر چالو دی چیر دی ستا زوی چیر دی زما مینهوال په خیر جوړه کړه شکر ته څنګه خوشاله ای پسونه ای د چا پسونه دا نه راشپانه دي دی بیا چیش کې پسونه دوی د مصر کبدې ټول کړي په سودا پسونه کوي ای ماشاءالله
ولی خان چې دی د ده زوی دی زما ویډیو د ډېر ټیم څخه ګوري وایي ورځ به د ما سره هم ولاګ جوړی نو اوس دا دی دلې په تریشر باندې لګیا دی نو تاسو ته به هم در ښکاره کړم دا زما مینهوال کوچنی مینهوال دی دغسې دی د غنمو چیش دی دا ګرم دې د چیش وایي د غنم ګرم دی دا په څو میاشت کې دا ورسېدی دا دا فصل تقریبا 8 میاشت کې ورسېد 8 میاشتې راځم ودرېږي څو دانې ورته څکه ښه خوند کوي چیش ورته څکه څه کودا ورته څکه ماجلا شینګور چې کشت نه کی جوړ به خیر ستړی مشه څنګه شه ته به راپټلې اوس به تاسو ته تریشر هم در ښکاره کړم او زما کوچنی مینهوال چې دی هغه به هم تاسو ته در ښکاره کړم دا تریشر دا د چالو دی ولي خانه جوړ په خیر ستړی مشه څنګه شه ستړی مشه ځوان جوړ په خیر راس دلته راسه ته چیش کې دغه دی ولی خان دغه ولی خان نومیږي زما کوچنی مینهوال دی څنګه زما ویډیو ته ګورې فن کېږي نه کېږي دا دی تا ولې ویډیو له راسه اوس دا دی دله راله څومره غنم مې دغه کړي دی هایی دی دا ګرده غنم دی ماشاءالله دا څو بجو پورې لګیا اصله څلور نیم بجو اچھا سهار راسې لګیا است ته راسه ایسته تریشر ایسته زما ویډیو جوړې کړه بیګ به د لیک شیر دوم الوتکه چې دا هغه بیا بعد کې الوځوم زه به هم ایسته دا شان ورته څکم اوس دا دي کودې اوس دا دی کودې ورته سیا ور غنم چې دی د تریشر د داس کې سره راځي دا دایما شیلک زوی دی د ټول شاده په منځکه کې پراته وو چې د منځکه کې پراته وو ډېر ټیم ډېر کې د دا ګرځي کوزې د غنمو کوزې دي دا کوزې ورته وایي کودې ما نوم لا سم نه زده کېږي تیر کې وکړ ورځه دا نوم چیش دی جمعه خان دی جمعه خان هم دا دی لګیا دی دا څو بجو پورې لګیا دی څو بجو پورې لګیا دی ما ته ټول څه لګیا دی د شپې هغه خواته ده تریشر والا دی دی دا د تریشر والا دا به څو کې ګانټه به څو کوي ګانټه پاتې وساو دوه ګانټه څو ګانټه چلیږي دا د بنداس د چلیږي څومره دی دی کارالي دا بیا کلم څه کوټ باندې نه کوي څه څو باندې وی چلاو شام ځکه شریک دی دی جوړ بخیر څنګه شیا شکر دی جوړ بخیر تاودوخ بیا سره پیدا د بیا سره پیدا کو دا یار عمران سره مشوره واخه عمران که دی استا یار دی بی بیا یا یو دې دوه یاران دي دی بیا چې نه اول وار یاران دي سو اول وار یار د ما شه دا به کراچي د مشتر په وځي نو ګرځي خو بل ستاره ورور ساکا سم بس دې لکه شابزي مازداوي چې راوځي له بزدا قسم الګری د غنمو کارا دی روان دی موږ به پیاله چای وکړو داغه بعد بیا الوتکه مو زوم دا سین به درشکاره کوم د دې زګیده راس اور دی دغه چې د اسما مینوال دی دا ویډیو خاص نن د دل لپاره ده ورسته هیڅ کې وګورئ زړه خلک وګای ودل دا اس پر ځان ویني سر فکسول شل من شل تر پته کراوه
ها سمكة جابية لك جابية كيف بعد الشيء جولي ما تنقل لو تشتي وده دام ده جابية ليه ده مكان وسیدی ترخیه چای کوو داخانه تا چای وکړه ماجد پر لیټینګ د کښنه وته چک چک نه کوي واره وله بل من د چالو دی ای شیره کې د سبا سټایل جوړ کړی دی شرمیږي نه چې شیره کې هغه د عمران هم ګول سلامونه پروايه شته عمران هغه چرسی عمران یې ګول میغه سلام ورواچم ما ګورد کراچي ګورد یاران ته مسافران ته ما سلام ما یار مته اولادي ها سلام اولادي ډبله قسم دی ډبله مته و دا ترشر نور ماکسن د پولیس مجو پرې روان دي او غنمو دا ماشاءالله چې کټ دا فلور دی دا بیا دا خواو دا شان څومره خوندور سیند دی یو شی زما خوښ شو هغه لمر ته ماشاءالله وایي څومره خوندور سیند دی دا د پرېشر روان دی اوس لمر چې دی لمر کېږي د ټولو اول به الوتکه کې والوځوم د لوړ سیند به د ښکاره کړم د پرېشر د هغه بعد او بیا نور ویدلس کوم الوتکه چې ده دا څو خبرې دي خوښ دي د چیشته ما درولې دا هغه شانډوال شانډیوال ده اوس دا د ولي خان په نامه باندې الوتکه الوځي دا د واله تر خاص د په لاس کې دا داړه اوس به دغه خوندور سیند هم در ښکاره کړم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر
الوتکه اوس دا د راشوه کېږي لاس هلته ورغوي ورته دی لاس بس کښېږدوه نه دا رکیستم ودرې لاس دی کښېږدوه کوارټر له یوسو قرار به دا تر ورته کېږي ډېر ښایسته هوا ده څه شي وده څه شوه دا ستا ډرون راکړه موږ به کراچي له یوسو په کوارټر کې به یې راته والوځو بس ډېر ښایسته هوا ده مچر دي هلته ډېر مچر دي که ډېر مچر دی بیا ډېر خوري دی ولې خوري د مچرو دښمني خو نه ده دا ور ښکاره خیر وایي څنګه ښه یې شکر ته څنګه ورسه بیګ راوه ای داروخانه الوتکه خو مې راشوه کله تیاره هم شوله ولي خان سړي چیرې وځو لو زه په هغه الوتکه کې مې هغه لو والا کې راوستلي وو د لو سین به م در ښکاره کړم چې لو څنګه کېږي ای ترېشر کیسه خو مې در ښکاره کړه ته زما ویډیو فن کوي ډېرې که لږ په شوق یې ګورې که ما دې ورځې دی چې دی زما ویډیو ډېر په شوق ګوري د اوس یې نه څو ټیم ته ګورې څو کال 2 کاله څو ټیم راس واله السلام علیکم ستړی مه جوړ بخیر جوړ بخیر څنګه شکر ته څنګه ټیک یې خیر اوس څنګه ښه یې دا لو ویډیو جوړو خاص بده نه کړه او به ډېر خوشحاله کېږي دی وایي خاص بده نه کړي یار څنګه ښه یې شکر دی خپل حال هغه خوشحاله چې پر موږ باندې ورور جان څو ویډیو مې جوړه کړې ورور جان ای چشمې کرلې دا غنم دی شان صحیح دا ځوانان دا دي ټوله لګیا دي غنم باندې ستړي مه سي جوړ بخیر څنګه ښه یې ټیک یې ستړي مه سي ځوان جوړ بخیر ستړي مه سي ستړي مه څنګه ښه شکر دی ستړی مه سي ما شپه الوتکه کې دا زګۍ راوستې نو په دغه رالم سړی دغه د لو سین به مو تاسو د ښکاره کړم چې لو څنګه کېږي زه به هم یو لږ دا لو دغه ته ځوانه ته لږ راکړه خوا خو نه بده دا خو ډېر اسانه ټیک دی نو و فضل لو څنګه دی یار سخت دی لو دا خو اوس لا ستا اول وارې دي نه دا څو بجو پر لګیا دا د ساره پر لګیای څه ټیم ته دا چالو کوي دا مې اوس چالو کې د سار د رضانو پر بیا لګیای بس په ورځ کې انشاءالله تعالی ساره سه بیا موږ ګونی ختم کوو صحیح ترېشر بیا څه وخت کوي ترېشل چې به دا ټول څه بس بیا ترېشل دی بیا ترېشر له دلته بیا ترېشل صحیح منن تکلیف ما په دا فیس تیاره شوله بس د لږ هغه لوري مې وچلوئ طریقه مې خاص نه وي زه دوی د ساره پورې لګیا دي د ورځې په دا باندې لو نشي کوی ولې چې شي ګرمي اوه ای کې اوبه دي تږي شولم واره د دوی د ستې د لو سره به هلته اوبه وي اوه هلته اوبه ستا اوبه به وڅښم بس بیا به روان سم بیا بله ورځ بیا دغه کوي نه چې لو څه وخت کوئ اکاټه ایسي نور شته ستې ده ستیو د داروخان زما به خیال چې ډېره زړه یارانه ده بچپن یارانه یو ده نو یو کار میم نه کی ور برابر فرق کی نه کی برابر نه جیبه د دوی څخه او تیرا برابر دنو چیز کار وټل ته نه کینو وټل ته نه کینو ما څه بڑوا جوړه ډیر برګر بخي چیارو برګر دا واغه کوي سم مړه د لې نه چلیږي په کلی کې د لې سو خوري اول ته ولا کو خوري اول تاسو نه وزر زو ما وخت زونه هغه سنې هغه ساده کازي کم یو ساده کازي سنې اورنج سکوټر سره سپون چې هغه تا ولې دا و راځه سنې مې دی هغه و جاوید خوشحال جاوید نه نه جاوید هغه د برمو دی وز د غوا پاټي کې وای ما اعلان کړی او ټیک ساګه کیس مال رالی راځه ولې چې اراس ولا داروخان ډېرې بدې مسخرې کوي و سړی په کیمره کې هم نشي راوستی داروخان ته وایي دومره مسخرې یا مننه کور وده ډوډۍ دلې خوري ولې دا اوبه دي
دغه شی چې پر دغه سوی د دا اوبه ډېرې کړي او ډېر ښه خوند هم کوي ترې راواچوي ګلاس پاک نه بده ما کښنی مینهوال یم اوبه راواچوه منان خانه بس اوس موږ دسه ځو ماښام ډوډۍ زموږ پروګرام برابر دی بالکل بیا دغه یې په واکس راځم که دله راکللم راځم دا پیز د ټولې شالې د جوړنوال دی دې شریک دی یا دغه غنمو تاسې کومه ویډیو دغه تاسې دغه واروسته باغ هم لرې دا باغ ما ناور کې شته ناول زردالو ویډیو به بیا جوړم دغه شغالو اوس راسه بیا سبا دي ښه اوس اوبه څښم بس د دې بعده بیا بیا چې د ده ترې شوي دی به ما ته حال راکړي زه به تا راوغواړم د دې شرط به ورسې صحیح ده بوله موږ بس، دا پروګرام مننه. برابر دی ستا د غاړې بندې کړو ډوډۍ نه دا څه دی زما کښنی مینهوال د نن ویلاګ د ده په نامه خاص د ولي خان میش د ده زوی دی بس لاړم مخه دې ستا دا حافظ ځوانانو دا حافظ راځه اوس بیا د ده څه کم تاسو بیا کم مجلس کې یا مننه صاحب باغ اخلي شه دی ټیکهدار دی او تا پر دې ښایسته باغ اخلي یا ها غټ انګور باغ وای را پیدا شه نور پیدا کړ پیدا کومه تا خپل سو پیدا کړ عزت ور پیدا کړ الله دې ډېر تشکر کوره ده ورسه دای دیدار مسلمان پر ده تاسو دا 1500 ووټ می دغه دلته ور پیدا کړی چاته دا دغه دا چیز نیمه جاوید خوشحال چیز ده پاره برما دې ورو نه چیز ته پاره برما نو ووټ بیا ورکوي ما دې ورکې نه غوېلې ول تر مرګ عمل ګره ته دا کار راوکی ما ته به شمشي والا راکې نه ما ته خلیل لاین ته چې برما راوې دا نه کوم ما ته به شمشي را چلې ما ووټ ته ذکر را ساته دی چې د پارټي ختمې شي باز از مو وطن به داغه خرڅ سول یا ووټ استعمالي یا د برمې لپاره استعمالي یا د شنه ټانکي لپاره اوس کوم دندر شنه ټانکي نه غواړم شنه ټانکي به ته دا ویل نه وای چې په کلی کې دی یو سکول را جوړ کی یو کالج دی را جوړ کی هغه خلک لګیا دي جوړیې ستا زوی اریان ما باټلی سلرم کلی وای د چونګ په بو اریان مسو لس برمې لري ته نه لري لس برمې زه خلرم د دوام د فرق د محبوب خنه لري نو ته خپل غم راکسې ماجد کوم ماجد کې دغه سول را علاقه لس برمو کې وی برمې سره علاقه راځي تر راځه تیر دغه ماجد الله تر که ها بس ویلاګم وس ختم کو تیاراس ولا زمن خدا حافظ الشمس وضحاها